بالا د پولیسو په ډپارټمنټ کې لوی سړی نشته دغه رالو دلته د یارو د کمیټۍ سره مذاکرات وکړو اوس موږ د پښین ډي سي را روان دي مذاکرات کوي ډي سي صاحب ته وایي جي صاحب ته ووایه ورته ته راغلی تا دلته لیکل کړي دي تا د دې کمیټۍ سره لیکل کړي دي چې 3 ورځې مهلت راکړه یعنی دا چالاکي خو حکومت په څو ځله د دې عوامو سره کړې ده په هغه ورځ باندې پر دا چوک جنازې پرتې وې آی جي صاحب ته راغلې په دې ولس باندې تا دا جنازې پورته کړلې ریکشن لیکلي دي ورکو چې په 3 ورځې کې به زه قاتلان گرفتار کوم نن تر روانه او کمیټې ته وایي او ولس ته وایي چې ته نشاندهي وکړه نو بیا زه چې زه نشاندهي هم کوم قاتل هم گرفتار کوم بیا نو تا ته وردی د چیش دپاره در اغوستل سوې ده بیا ته د څه دپاره ناست یې نن د ډي سي صاحب په خوله باندې هړتال ماتوي و سیاسي پارټیان ته ټلیفونونه کوي د سیاسي پارټیو مشران پرې کوي و قبایلي مشران پرې کوي چې دوی د هړتال په ختم کوي سرکار په دې کار لګیا دی زه د دې سټیجه سوه ډي سي صاحب ته وایم سرکار په دې کار لګیا نه دی سرکار دا قاتل په خپل بغله کې کښېنولی دی د ځانه سره دا نشي کېدلی چې سرکار دې لګیا شي او بیا دې د داسې قاتل ورکېږي چې د سرکار په بغله کې قاتل نه کښېني قاتل به اوس وختي لا او عدالت ته لا پېښ شوی وی دا ملک دا وطن دا علاقه په دې کې هېڅ هم نشته دلته د ځنګل قانون دی دلته د زورور دپاره هر څه شته دلته د مظلوم دپاره هېڅ نشته پښتون وطن ټول د شهیدانو ورځې لمانځي په هر ځای کې په هر وطن کې چې پښتون وطن دی په دې کې خلق د شهیدانو د قاتلانو د گرفتاری د دې غوښتنه کوي آیا په پنجاب کې دا څوک کولی شي آیا په پنجاب کې قاتل ورکېدلی شي آیا په پنجاب کې دونه زیات ظلم کېدلی شي دهشتګردي د 20 کالو څخه پر پښتانه وطن مسلطه ده پنجاب لره د دهشتګرد څه ولې لار ورکه ده چې پنجاب له ننه نه وځي خو د شپې او د ورځې تر هر ځای راشي په پنجاب کې ډېر دی دغه خودکشه د لاهور په چړیا بازار کې ولې دماکه نه وکړه دا په پنجاب کې ولې دماکې نه وکړلې چې د پښتون وطن یې نه جنازه پرېښوله نه مسجد پرېښوی نه ملک پرېښوی نه سیاسي کارکون پرېښوی هېڅوک یې نه پرېښولو د دهشتګردۍ په نامه باندې چې کوم پل وورځلو دهشتګردان ټول د سرکار د بغله خلک وو 2,500 ماشومان د پېښور په اف ایس سکول کې مړه سو احسان الله احسان چې د دې ذمواري هم قبوله کړه احسان الله احسان چې د دې پښتنو د بچانو د قاتلانو نماینده ځان یې وټاکي چې و دا دماکه کړې ده بیا د تورو ګېټو په لاس بیا تر 5 تورو ګېټو بیا احسان الله احسان بیا پر کومه شله باندې ووتی یو سوال خو نه دی چې موږ یې کښېږدو د پښتانه کم قاتل نیول سوی دی دا ملک دا د پښتانه دپاره نه دی پښتانه دې په دې ځان نه غولوي یو شناختي کارډ یې ورکړی دی هغه یې هم د تذلیل دپاره ورکړی دی پر دغه یارو باندې 5م پاس د لکې مروت خلک ولاړ دي د ما پوښتنه کوي وایي ته چیرې ځې ملک صاحب د تا یې کوي وایي ته چیرې ځې د پښتونخوا والا د تا یې کوي وایي ته چیرې ځې د جمعیت والا د تا یې کوي وایي ته چیرې ځې امینه صاحب د تا یې کوي وایي ته چیرې ځې د هر سړي څخه جلا پوښتنه کوي وایي ته چیرې ځې د 5م پاس د پسې خړه ورده یې په اغوستې ده دلته درولې دي په یوه شپه باندې په 50 لکه روپۍ نه درکوم چې دا یې د منشیات فروشانو سره د سمګلرانو سره د قاتلانو سره راټولوي او د چمن و کرنل ته ورکوي موږ دا په سترګو باندې وینو په دې ملک کې هیڅ جمهوریت نشته دا کلا قانونیت دی دا یو پوجي ملک دی
دا تر امریت لاندې ملک دی په دې کې د قاتل ګرفتاري په داسې اتحاد و اتفاق سره کېدی سي چې پښتانه ژوندي سي کېدی سي چې روډ بند سي کېدی سي چې د سرکار د پاڼې و مخ ته تیر وسېځل سي بیا کېدی سي چې د ډي سي د کچارۍ و مخ ته ګیټ بند سي بیا کېدی سي چې د کرنل و د میجر کرتوت و پر روډو باندې و عوام ته بیان سي بیا کېدی سي دا داسې نشي کېدلی سوال نه پیدا کېږي چې دی به قاتل ګرفتاره کوي چې پښتانه راونوځي روډونه بند نه کړي نارهبازي ونه کړي د سرکار خلاف راونوځي دلته حکومتونه نه څه خلک دفاع نه بدوي دلته د پرچې حکومتونه دي ټول ملک په پرچې باندې چلیږي پرون دې 1500 ته پټرول ورسول یو د پنجاب عوام دی د پنجاب وزیر اعلی را ولاړ شو د شرم مقام دی نور قومونه دې پر دې باندې سوچ وکړي د پنجاب وزیر اعلی محترم را ولاړ شوله هغه اعلان وکړي چې د دوی د عوام د پاره